وای د ټولنې په اغیز کې د بدل نفسیاتو خلک څنګه ګډ او مشترک شي دا جلا جلا فکرونه. د ټولنې په اغیز کې د بدل نفسیاتو خلک څنګه ګډ او مشترک شي دا جلا جلا فکرونه. د شعور ارتقا دا وه د یوه کرکه له جهته د بل مینه لري جهته. د شعور ارتقا دا وه د یوه کرکه له جهته د بل مینه لري جهته. یو تروې خبرې پلوري بل خوږې خبرې غواړي. یو تروې خبرې پلوري بل خوږې خبرې غواړي. یو د ښځې وجود مني بل دا وایي چې یو بوج دی د سیارې پر وجود باندې. د ټولنې دود قایم دی پر بدن او پر وجود یې. یو د عقل کښت ته ځیر دی بل د تورې تیارې مل دی. یو د عقل کښت ته ځیر دی بل د تورې تیارې مل دی. څنګه ګډ او مشترک شي دا جلا جلا فکرونه. د کمښت او زیاتوب واټ دی د کمښت او زیاتوب واټ دی. منطق نه مني زیات خلک کمی هیڅ کولی نشي. بیا ورګډ چې د دوی سیل ته غږوي د دوی سورناوي. احساسات خپل وژلي هیڅ یوه لاره کتی نشي. غږوي د دوی سورناوي احساسات خپل وژلي. خیالات دفن کړي هیڅ یوه لاره کتی نشي. د وتلو تښتېدلو یا به سپاري ځان رجعت ته یا به سپاري ځان خلوت ته. څنګه ګډ او مشترک شي دا جلا جلا فکرونه. اوس د دواړو فکر یو دی اوس د دواړو مرام یو دی. اوس د دواړو فکر یو دی اوس د دواړو مرام یو دی. دواړه ستایي د جنګ سلي دواړه پاشي دا بسري. د غیرت په خمار مست دی د شر کښت کوي بدمست دی. د غیرت په خمار مست دی د شر کښت کوي بدمست دی. د شعور سلی اوس وران دی اوس د دواړو فکر خام دی. څنګه ګډ او مشترک شي دا جلا جلا فکرونه. یو بل وړکی نظم دی درته وایم. وایي د زمان د زیات تر سرلیک لاندې دی. د زمان مکان په منځ کې زه د ژوند لویه سارا کې لا درکه لاروی سم بې منزله پر مخ زغلم. نه منزل لرم په خیال کې نه مې خیال شي و ماضي ته. نه درک اخلم له چا څه او نه یو څوک زما درک کړي. نه درک اخلم له چا څه نه یو څوک زما درک کړي. بس روان یم او سکېږم خو په اصل کې واقع زه په جمود کې لا زنګېږم. د حالاتو په قفس کې تړل شوی یو مارغه یم. نه پوهېږم چې دا ولې دا زه څه پیدا سوی. د حالاتو په قفس کې تړل شوی یو مارغه یم. نه پوهېږم چې دا ولې دا زه څه پیدا سوی. دا د چا د شعرو زور دی که دغسې مفروضه ده. دا د چا د شعرو زور دی که دغسې مفروضه ده. خو زه سوم بې کسوره د وجدان جسد خاوند شم. ما نه چا تپوس کړی دا زه ولې تخیل سم زما ولې تخلیق وسو. ما نه چا تپوس کړی دا زه ولې تخیل سم زما ولې تخلیق وسو. د اذیت په خمار ساز شم ارتقا مې هم دغه وه اذیت زما لپاره جوړ دی. د اذیت په خمار ساز شم ارتقا مې هم دغه وه اذیت زما لپاره جوړ دی. ځکه شو زما په برخه دغه جبر استبداد دی. ژوند یې کړو زما په برخه اوس ورو ورو زه نیمی کېږم. اوس ورو ورو زه نیمی کېږم. اوس زما د خوږو وخت دی. زه حتما ورځمه ځکه د اذیت وروستي پړاو ته. مننه.